بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شپږدېرشم نمبر آیت دی سورۃ شورا. چونکه نن ورځ د محمد صلی الله علیه وسلم د پیدایش او د هغه سیرت درس ته تر عبد الله سے پورې موږ را رسولي و حملو شي، لیکن د تیر درس اجمالی مسله بدای د نبی کریم علیه الصلاه والسلام تر قصي ابن کلاب د عرب راجمه کړه ورته ویلې چې اصل کې د زمزم او د مکی د تسلط د بني جرهم مسله ده او د بني خزاعه په باندې حمله کړي بریدي کړي زموږ د ځای اشغال کړي د آزادول پکار دي. ځوانان د ځان سره پیدا کړو د یو سره مقابله شروع شو، خو هغه د غلاقین لري کړي د تسلط راغی. عربو په شکل د حرم له یا د مکه باندې خپل تسلط غوښتو، هغه په دې مناسبت باندې چې د حجاجو خدمت وکړي. نور څه د کې په دنیوي مسله نه و چې وزارتونه او ریاستونه السقايه چې د اجن خړوب کې الرفاضه دا غوی د ډوړې مسله برابر یو چندې الحاجب او د بیت الله د غلاف مسله بسر واخلي او اللواء د جنگ بیرغ او جنډه د په قبضه ولاس کی چې لکه د پلاني قوم سره ده د به افتخار غنو او هر انسان په طبيعت کې دی به خاص کر د عربو دی وخت کې قصي ابن کلاب شوادو کې سلور زمان رب العالمین ورکړه. عبد مناف سے عبد الدار عبد الشمس او عبد تیر داش کې ویل شو چې د درې زمان چې عبد مناف دی عبد الشمس او عبد د بده عربو کې ډېر مخورج انسانان و. عبد الدار چې د قصي ابن کلاب د مشر بچو د خلکو په نسبت د معتو غندو د مشر لایق نه خود د ټوله مشر اغله ورکړه چې دم په خلکو باندې او پیژنما چې دغه مګور د کمالات دي. جنډه ورکړه السقايه د خړوبولو الرفاضه د چندي او الحاجب د ټول اختیارات اغله ورکړه په دې منځ کې دارالندوان جوړ کړه. دا به وخت پورې وتر دې پورې شي معاویه رضی الله په وخت پورې دا موجوده و. به د عبد الدار یو بچو هغه شراب ورس کلی و او ویل چې دا خرسومانو حکیم ابن حزام چې د خدیجه الکبرى د ترور زوی دی غور تر مخامخ شو لکه بسور په باندې به زبق خمر په یو مشک شراب باندې زوی د اسماش عرب مشانه راوسو غواهان شو شیته واخصو بیکر چې ماویه رسول الله وخت راغی نو دا د مشهوري زی دوی خرج کې تقریبا به یو لک درهم ماویه سے به اعتراض هم کې چې به د مکرمه قریش ته خو د قریش د عزت شي خرج کی دا لري وای خرڅو. حکیم ابن حزام ورته ویل وسره شل کاله عمر او شپته کاله په جاهلیت کې او شپته کاله په اسلام کې ویل چې کله اسلام راغی دا شینه مینه ټول ختم کړ. لا کرم الا بالتقوا یو بل باندې جمعو چې تیګه په تقوا باندې او دا یو لک درهم دا ځان د پاره زناخله او اشهدو کذب تا غوا کوم په دې خبره باندې چې انها فی سبیل الله دا رب العالمین په دلار کې ما خرج کړ. د قیمتي خلکو چې خلکو عربان کله چې دا مسله شونه د عبد مناف زمانو دا خبره وکړه په خپل چې عبد الدار لازم بلار دا مشری ورکړي واغه په دې مناسبت باندې چې داخله کې او پیژنې او یاد کې دا په دې خلکو کې مطرح او پیژندل شنو ارته اخلو چوي اخلو چوي نخلو باس لاجه جوړ شو
یو بل بچ توري راواخه شیخ تر دې پورې چې درېمګړې قوم راغې د دوړو مابین کې جرګه وکړه چې دانی مې کار تاسو اخلي معنا السقای والرفاده عبد مناف له ویلې د حاجانو خړو بول او چنده او د خوراک اختیارات سره ودانو ټول د عبد الدار د زمانو سره وې زدم سیده عبد مناف به وادو کې هغه الله سره زمانو ورکړه هاشم صاحب چې دا محمد رسول الله نه کړي نوفل عبد الشمس ومطلب د هاشم كل عمرو د حجاج له ډوړې ماته ول لانه يحمش الخبز للحجيج ای صدا په دینه باندې مشهور شو بری سخینو باندې ځکه رسول الله خاندان ډیر اوچت خاندان دی د ار طبقه د ار لحاظ د وجه د په مدینه منوره کې وزرانه سره واده کې ام سلمہ یا نفس سلمہ هغه ورته ویلې زبستا سره واده کوم په دې شرط باندې وګوره کچر د زما خوښ نشو زبر طلاق کوم یې صحیح ده چې کله واده سره وکي ملو شو سره د غزه په طرف باندې دا روان شو چې انت دا وفات شو هاشم صاحب لیکن یو بچی ورته رب العالمین ورکه دا غنه شیبه دا من رب العالمین دې د بده ګیرو د ستر کې سپینواله راولي او پال غوندي ونیو کله شغال ته مرشد مطلب شه راغی او دې سلماله ویلې زمانه وراره راکه زه عرب ولدا بوزما مکیلا دا مشتری زمنګ سره د طلب د ټوله مشتری په لاس باندې ورکو خو هغه کله شو جنبه بوجو دی شیبه مو ویل چې نه زما مرشد رسول راځي شي ونی زدانو نظم خدا خبر مطلب شه وګړي شي راځي کړه وراره ځان سره روان کی شکل دار روان شو عرب ولا داخل شنو د خلکو ویلې چې عبد المطلب دغه مطلب شرط ځان له غلام واخصو هغه ویلې چې ویلکم برباد شي دغه ما وراره دی دا تاسو خبرې کوي خو په دې نه باندې دا مشهور شو نوفل وفات شو مطلب وفات شو عبد الشمس طول مشري رب العالمین عبد المطلب شه لور کړه وکانه جسیما وسیما رسول الله دا نک ډیر اوچت انسانو کېسته انسانو ډولي دغه په وخت کې به موږ د دوه کارونه ویلو مخ کې بني خزاعه شکل بني جرهم باندې حمله کوله د زمزم د اوبې پټې کړې وي دا وسره وباسي او د عبد الله سبا د وجلو مسله د زبې د حاتم په علاقه کې دا ودو خوب ولیدو ملک ورته په خوب کې راغی ورته وی ویلې چې احفر طيبه دا طيبه علاقه چې دا وکنه دور ته ویل چې ما طيبه څه ویلې چې کله روچ شي شمنو ملګرو سره مشوره وکړه چې خو مې بیګا ولیدو وکړه دا چرته د الله تعالی تعالی به راځي او کله شیطان د خوني خلاړو سباش بشي کړه به ود شو نه به ورته ویل چې احفر بره وکنه دا بره دا ورته ویل بره سره ویل چې کله روچت شو بیت شنو درې مشپه به خو بل ورته ویل چې احفر مضمونه اقا شی وکنه چې باغی ځبانه خلک بخل کوي ودا سره ویل شي راجک شنو سلورو مشپه باندې ورته راغی وی احفر زمزم زمزم وګو وکنه وی ما زمزم سره ویل شي ودا وبدي چې د غشانو د وینې په دې مابین کې او انت به یو کارغره چې د سپینو وزر ولا ټونګه بو یو د میګتانو کور دی چې کله روچت شو نو بزان سره حارث په نامه باندې بچو د امر واقصو ګنټه وغیرہ د صفا د او صف او نائلی دا دوه بوتانو دغه په خوا کې وسړي خپل غواره وړه ذبح کول دی په نامه چې کله ذبح کړه ساتي پوره وته نو چې خوش کړه دی غوا دنګل شروع کړه اقا ځکه پرې وتا دا سړی به ورغه او الته د لره دا کلمته بار کړه غشینا عبد المطلب سے ویل چې وینه خدا د زکه ذبح دلته شو لوي دنګل الته غشینه ته وسه بده مس کې دا زی دی دا به اوس کنم خپل خوب رښتینه کوي مرغه بده چې کړه ټنګي والو چې خو خو وکړه ګوري میګان روان دي دوی کورونه دي ګنټه راوښو کار شروع کی عرب مخالفت وکړي چې دا څه کوي ته اوس موږ دې معبودانو بیزتی کوي وی ویل چې ما خوب لیدل په دې کې زمزم وبدي او هم د تاریخ اوریدل د زمزم وبدي خو مخالفت شروع شو حارث له ویل چې داخله ته مشغول کسه دا کار کوم کار شروع کی ای مقابله کوله خبرې وي چې د کوی دا سر وته عبد المطلب شه ویل چې الله اکبر
عربو ویلو کې خیر سړی مقصد د ورشه د رامنډه کړه ولې څه چللې وی کویر وته چې له ګران دی ورغه توري به کې پرتی او 2000 وسې به کې پرتی وی دی راوخست عربو له خو زمنګ له وبم زمنګ دی عبد المطلب شه ویل نه کار ما شروع کړو د اسماري خو لیکن لنجر له وی ویل چې زی لاړ شو کاهنانو لا هغه ورته ویل کهانی د بني سعد نور شي ودا کم ځای کې ودا د شام په علاقه کې هغه چې څه فیصله وکړه په حق باندې عمل وکړي ډیره کړه روان دي ودشه له ورشه د عبد المطلب سره د وبو ختم شوي د ملګرو نه طلب د وبو وکي هغه ته انکار وکړي چې تعالی درکو موږ بچ شو نو وی ویل چې برېزمه کمانه سملې به ویل داخله لیوان شرمخان برازي موږ به مات کی راځي چې قبرونه او باسو چې کم یو مړ کېدو هغه به دفن کوو اخر کې به یو کس پاتې شي لیوان به ایستغه وخوري ډېر کړه چې دا کورونه هم کړه وکړه عبد المطلب څخه ډېر همتي سره دی د محمد رسول الله خاندان ډېر اوچت خلک دي اوچت همتونه دي وېځي چې بده وکانو باندې سوارو شرط او طلب کو څو بده کې پراتو او چې څنګه دا په اوله الله چې نه راويسته دا دغه کرامت رب العالمین کار کې د محمد رسول الله د وجه چې ورسره د دین وشنو کې یو بچی راځي نو سبه راځي محمد صلی الله علیه وسلم دغه د اکرام د وجه نه الله تعالی د اکرام کوي اگر کدا مشرک هم دی د قشن ابراهیم ورته مات کې سره د اهل کتابو وجه دا چې د پیغمبر دی نو خپل مبوس کړي ملګرو له ور کړی د نور عربانو ویل چې لکه دا ډېر قیمتي شړې دی چې له دلته تایید وکي وی ویل د زمزم وبمستا زی چې بیرته زو چرالل د سرو زرو تر باندې لنجه شولا ابن جرير لیکلی دی چې د هبل د بوت سره غشي مشي یو خودلی و یو بوجي کې یو کنده کې پاغه باندې جدا جدا الفاظ لیکل شي چې منکم من غیرکم ملصق النعم لا فيه البرکه دوه غشي ځان له انتخاب کړه تورا د کعبه لپاره انتخاب کړ زیړه او د عام عربو لپاره سپین خو چې کله قراندازي وشونه د عبد المطلب سی بوده قشن د کعبه رواته د خپل سره سره زر دای ماتره مات کړو دا اوس په دې دروازه کې ورولګولې د دین ورسره به د دویمه مسله د بچی د ذبح لزمن وحارثه مقومه زبیر او صفار او حمزه ابو لهب عبد الله ابو طالب لسم بچی چې دوی د نظر کړو کچرته مال الله لسم بچی راګه زبد الله ذبح حکم عبد الله سے الله ورته ورکی د محمد رسول الله پلار کله چې د شکل ورته وکړه ډېر مزیدار اوسه څنګه د نبی پلارو حسن به الله را جمع کړو زړې په ونش لیکن د نظر کړي ودا به پورا کوم نو ریوړو کعبه له ملګرو ورته د نور عربانو چې لکه دا کار مکو بیا به ارسله لسم بچی لاله دا ته څه کوي سنت به جوړ شي د دې مبارکي شرط فدیه جرمانه نور شي نو ورکا د نظر کړي وځو دا وجه ما دا نظر کړي خو تیرې په اخلاص کړه درته به سر باندې ولګېدو ماماګانې مخالفتو کې عبد الله اشج ورته ویلې ویرازي چې لاړ شو کهانیلا وې دغه عرافه الحجاز لا هغه کوم ځای کې د مدینه منوره کې چې انتر له خیبر لاړه د شیخ لاړه وې اوس مستر جنت نشته چې کله غره له وګورو جنات چې پیراله ویل چې پتا سو کې وسړې قتل وکي هغه به څومره وکړ ورکي وی لس بس وی لس ورکه کافي چې قراندازي وکړنه به عبد الله صاحب باندې وروته او به وته تر دې پورې تر نبی پورې ورسېدا لسم کرت په دې وکانو باندې پچرو وتا خلک خوشاله شول که خیر عبد الله صاحب یو ځدینه بچو لیکن عبد المطلب چې زبدا کارونه درې کرته کوم خو حتی چې درې کرته دا قراندازي وکړه نو سلو کان په اوه تاسو سره نور ځکړه 200 د ذبح کړه وی ویل چې څوک خوري او څوک وړي پرې چې کې پراته خوشالي و 15 کلو په عمر باندې چې کله عبد الله صاحب شنو د لاس نه ونی واده ورته کولو عربو کې اوچت خاندانو د یو لور وا امینه بنت وهب دای خو لراله په دلاره کې فاطمه یې برې په نامه باندې وسنانه وا د ورقه بن نوفل خوروا هغه د محمد رسول الله صفاته اوریدلی و نو شکر د عبد الله دی تندیل وکړه به تندی کې ورانه ګرځیدا وی ویل چې لکه د دې شړینا کې دې چې هغه بچي پیدا شي زبو سره واده وکم چې دا بچي الله مال راکړي واده طلب ته وکړي لیکن هغه انکار وکړي به دې زنا طلب ته وکړي هغه ته به انکار وکړي دا ته څه خبره کوي خو چې کله د امینی سره واده وکړي ملاو شو سره دغه خو چې کله راتلو اقرانه په تندی کې نه و نو عبد الله ورته ویل چې الکا ورته ویل چې ای زنانه بل ورته رضوان د نکاح طلب کوي او د زنا نن ته پوښتنه کوي دا ولي
وستا په تندې کې ورانه ونه غنخ کاری هغه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حمل شو د مور خواله ورغی نو په دې وخت کې دا د مدینه منورې په طرف باندې روانو تجارت باندې د نابغه الجودي کور کې وفات شو او مت دفن شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام د 2 میاشتو په عمر باندې پیدا شوی دی او یا د مور په حمل کې دی چې بلال وفات شو یتیم پاتې شو نن درس دی نه دی د قبر ډیره زمانہ پورې وې سبه دا خلکو ورکه مقصد پکې دا و چې دا خلک په کفر او شرک ور واقع نشي چې لکه دا خو د نبی پلار دی او دلته مدد شوی او دلته رکوعګانی کوو سجدي کوو نظرانی کوو دا رب العالمین په دې کې ډېر لوی حکمتونه دي دا شکل وفات شو د دنه تقریبا یو 15 خانه او څه اندازه غړي او یو وینځه پاتې شو برکات شغیله ویل شي ام ایمن رسول الله دا په میراث کې پاتې شو ام ایمن به هغه زنانه ده چې محمد رسول الله د نبی کریم علیه الصلاه والسلام تربیته وکي رسول الله ورته دومره اکرام کو لکه د مور غوندې به د قشن دی زید سبل په نکاح باندې ورکړه د غسرم ډیر محبت او به دغه نه اسامه سره پیدا شو د غسرم ډیر مینه او عائشه لوي د سره مینه کو الله تعالی سره مینه وکي د پلار سره دی مور سره دا به ډیر وخت پورې ژوندۍ و د پلار وینځ رب العالمین دومره دراز عمر ورکړي چې محمد رسول الله وفاتي دا به ژوندۍ ده د الله به عجیب حکمتونه دي د نبی کریم علیه الصلاه والسلام وارث چې وفات شنو اهلینو په دې کې تحقیق وکړي چې دا په کومه عقیده باندې لاړ دي امام شیخ رحمه الله کوشش دا کړی دی چې د امینی او د عبد الله صاحب اسلام ثابت کړی دی د نبوت نو ورسره د رسول الله دغه ژوند شو ایمان پیراوړ بیرته مړ شو دویم خو ابن کثیر دا خبره ذکر کړی چې نه دا په حالت د کفر کې لاړ دي دلیل پیدا دی مسلم کې حدیث راځي صحابي ور پښتنه کړه عربي یا رسول الله اين ابي اسما پلار چرته دی هغه په النار اور کې دی خپش رسول الله ورته ولې خپکیږي ان ابي واباك اسما ته پلار دوړ پور کې دی نه ابن کثیر دلته او د سوره توبه دی روایت په تشریح کې دا خبره ذکر کړې ده چې رسول الله مر پلار به اور کې دریم خو علماء د قول ذکر کړی چې موږ به توقف کوو نه د شي وایو چې دا ور کې دي او نه د شي چې دا پر جنت والي بس علم الله نه پات پریدو الله ور باندې پریږي په حقیقت باندې او څلورم قول علماء دا خبره ذکر کړی دا چې شرط د فترت په زمانه کې په هغه دین باندې مړ شوی نه او شرک نه کړي الله به جنت له بوجوي دوی شرک نه وکړي لیکن دا چې قول ابن کثیر چې هغه د دویم قول له ترجیح ور کوي نبی کریم علیه الصلاه والسلام دنیا لاره تقریبا د فل واقعینه 50 کله 55 کله روستا د نو شیروان بادشاہ د حکومت نه سلويخ کال ورسا او عیسی علیه السلام چې کله رب العالمین اسمان لخي جوړو 1501 کال ورسا دی وخت کې زموږ استاد محمد صلی الله علیه وسلم دنیا لراغه د دوشنبه شپه تقریبا 7:00 بجې وي چې اسمان کې دستور مخاره کې د ورسه براشي په دې وخت کې دا پیدا شو لیکن نبی کریم علیه الصلاه والسلام یو اوچت انسان اوچت هستی چې هغه به د ټول دنیا نبی جوړیږي هغه انسانان دی او هغه جنات دی د پیدایش په دی وخت کې داغه مخ کې څه باز ارحاسات رب العالمین د اکرام لپاره کړی دي هغه دا زمونږ استاد محمد صلی الله علیه وسلم چې دنیا لراغه په دنیا کې کوم انقلابات راغلل دی باندې ځان اوس په اول پکار دي ځکه د رسول الله سره محبت په دې باندې راځي چې داغه په سیرت باندې سړی پوي شي داغه په پیدایش باندې او داغه په تاریخ باندې او شکل سره د محمد رسول الله سیرت مطالعه کې محبت پیدا کیږي او د اختیاري شی دی یو حدیث کې راځي ان من المؤمنین رسول الله فرمایي په مؤمنانو کې بعض د شي دي ليلینو قلبه چې نرم کیږي داغه د ازړه لی مالا معنا دا چې زما تذکره کیږي او د چا ځل په کم ځای کې نرم شو د دې پوره شی په دې باندې چې دا مؤمن دی اول کار دا وشو امینه بنت وهب فرمایي چې دا محمد رسول الله والداله وېزما په دې خېټه باندې چې کله د حمل راغی د محمد صلی الله علیه وسلم وې دا عام زنانه چې کله د حمل واخلي راغ ډېر اوچت تکلیفې دغه ګرځول او به دغه زګیدل دغه سره ناس ولاړه خو زه هیڅ ور باندې نه پوهیدم حمل وې د رسول الله په خېټه لیکن دا معنی محسوسه ولا چې زما په دې خېټه باندې حمل چرته شتو کنيشتر کا عادي زنانه دا اکرام چې دې زنانه رسول رب العالمین وکي صرف او صرف زموږ سره محمد رسول الله د وش زګر رسول الله د وجه نور کې چې در توحید داعی دی ورسره بد الله اولیاء په امت کې راځي مجاهدین برازي دعات برازي
خلق به قران او سنت دراولي نو نبی کریم علیه الصلاه والسلام اکرام رب العالمین د خوانه کیږي او الله رب العزت چې کړه د چا په تایید او خوا کې ودرې د بجې شړي ګټلې ده زمونږ د محمد رسول الله په تایید کې رب العالمین دی اوچت انسان دی حسن بن ثابت فرمایي كالشمس في كبد السماء وزوءها يخشى البلاد مشارقا ومغاربا ما احسن منك لم تر قط عيني ما اجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء ويلي يا رسول الله د شي لك انوار مشرق او مغرب ټول د شی په ډول قسم په الله چې دا زما سر واستاونه کېسته بچی نه دی لیدلې او قسم په الله یو نور د شي بچی نه راوړل لکه ته د شی لکه تا چې ځان په خپل جوړ کړی او حقیقت دی چې محمد رسول الله زموږ کېسته انسانو ورس ان شاء الله دغه په شمایل باندې خبرو دغه په شکل مبارک یو بل صحابي فرمایي چې وفينا رسول الله يتلو كتابه اذا انشق معروف من الفجر ساتع ارانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنه ان ما قال واقع يبيت يجافي جنبه عن فراشه اذا استشغلت بالمشركين المزاجع وقسم بالله چې په من کې الله د شي استاجر لګل ټول شپه رب العالمین لولاړ دی جاړي د مشرکانو مشران چې هغه پر بسترو کې پراته دي زمونږ مشر چې دی هغه رب العالمین سره پر راس کړي د شي نبی موږ الله را کړی دی د خپل نبی د قدر او حیثیت اوس پیژندل پکار دی امینه بیبي فرمای دویم دا کارو شو وی ودو مخوم ولیدو چې زمانه ورانه وته او دارانه دومره اوچته شو چې د شام علاقه دا ټول رسې منوره کړه هر څه شو په عقیده نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي روایت کې راځي د سیرت په تاریخ روایت کې وېزه انا دعوه ابي وېزه د خپل پلار دعایم ابراهيم عليه السلام زما بارک ویلو الله په دې عربو کې نبی راولېګا چې دوی له قران او سنت بیانوي او په دوی باندې قران تلاوت کوي د دوی تزکیه کوي وزر عالم او زمي د خپل رور چې عيسى عليه السلام یې زیره عيسى عليه السلام دغه زیره ما ياتي من بعد اسمه احمد زمانه ورسه به یو نبی راځي شاغنوم به احمدي او زمي د خپل مور خوبې ما وې مور مې د شي خوب لیدل چې زمانه ورانه روته لو دا ټول علاقه د شي منوره کړه د شامه وې د قشن د شام او د علاقه بس ما د وجه منور شي حقیقت د محمد رسول الله د وجه د منور شي دریما نشه کرداو شو چې کله دا پیدا کېدو امینه بي فرمایي او قابله چې کومه زنانه دي خجی سره شي دا بچي کله کېږي هغه خادمه وي وې څنګه چې محمد رسول الله را پیدا شو یو دم دا کوټه شي پړق منور شو رڼا پګراله د شو رڼا پګراله چې دا رڼا موږ چرته لیدل نه و الله رب عزت د خلکو رسول الله اکرام کوي او څلورم امینه بي فرمایي او د قشن د قابله وي چې کله محمد رسول الله پیدا کېدو قسم په الله وي دا سورې د شرار نه کېدل را نږدې کېدل وې د شرار نږدې شو چې موږ دا ګمانو کې اوس په کوټه باندې نه نوشي زګ ډېر وشت انسان دنیا له وسره زی او پنځم بګی نشه کاردا شو امینه بي فرمایي ما چې خوب لیدو په خوب کې راځي شي ویل شو چې عصحو بالواحد من شر كل حاسد فنيو غاړه دلرا فاغه ربنا چې هغه یقتاد اکی واجد د شر د هر حسد ګرنه چې څوک سره حسدونه ونی کی دا حسد به ولي کوي امام رشید هغه پر 15 وجه ذکر کړی دی او سړی به په څه باندې بچ کیږي شیخ الاسلام ابن قیم دا هغه پر تقریبا 10 وجه ذکر کړی دی اعوذ بالله ویلو دا ورسنی سورتونه ویلو احسان کول او صبر کول دا هغه سره اکرام کول د جانب مقابل سره د خیر او شر مالک الله ګڼل و مال خوب کې دراله چې رب العالمین باندې پنيونه سره در پاره او بل بګی نشه کاردا وشو حسن ابن ثابت فرمایي دا وکړو په عمر دي چې د محمد رسول الله نو وکاله مشر دي رسول الله شاعر اوچت انسان دی دا د مکی مشرکان مد رسول الله د بیان او حج او بدی بیان ولا دبه په قریش باندې بمبار کو په شیرونو باندې یو ورځ ورته ویلې حسنه زم قریشی ما وی یا رسول الله تاسو د شروع باسم لکه څنګه چې دوړونه خلک وخترو باش دا فرمایي زه وکړو په عمر او د عربو چې حافظي د وکړو په عمر باندې ماشوم چې خبره دماغ کې ساتي وې مدینه کې اوسېدم د يهودي عالم شری اعلان وکي ویسی ویلې طلع الليل نجم احمد نن شپه د احمد ستوره راوخته نن شپه باندې احمد محمد رسول الله پیدا شو دوه د جمعې دا کارونه کوي موږ په دین کې دا مسلې نشته وې دا کار وشو او
او بل بګی ناشنا مسله دا شو چې زردشتین د پاریس خلکو دوه د اور بندګي کوله تر دې پورې تاریخ ولا لیکل شریعت والا چې دوی د حکومت په سطح باندې اور بلول زر کالو پورې دا اور بند شوی نو اور به بلول لرګي به ورغورځول چې کمیدو ورغورځول چې کمیدو ورغورځول په کوم شپه باندې چې محمد رسول الله پیدا شو رب العالمین په دې شپه باندې دا اور مړکی دا به ختمي کې د اور بندګي دي خلکو کوله دستور بندگی کوله دنور کوله پستور کې رڼا دا دنور دا شعاع دي د اور طاقت زیاتي ودا کارو شو دي مشرکین دي مجوس د خپل کاهنان راجمع کړه وی ویل چې لکه زر کاله پورې دا اور بل د شکار نه کیږي او نن شپه د شکار وشه دا وجه څه ده کاهنان ورته ویلې تاسو خبر نه وي نه وی په دې شپه باندې اخره نبی محمد رسول الله پیدا کیږي واغه پیدا شوی دی محمد صلی الله علیه وسلم پیدا دی یو ناشکر بګی دا چې زلزلہ الله په خلکو باندې راوستا په کوم شپه چې پیغمبر پیدا کیږي د پاریس پر خلکو او زلزلہ کې دومره جړق راغی چې دغه بره یو چتو پاغي کې تقریبا ول 14 کوټي وي دا 14 کوټي لاندې ټول را پریوتی دی راځم شو چې لکه دا ولي وې د اخر زمانه نبی راغی او کاهنانو تعبیر د شو کې وې شکل رسول الله راځي ستاسو او د ای پر مابین کې تقریبا 14 بچهان مړ کېږي نو دوی د شوګدا وګڼل چې 14 بچهان په من کې مړ کېږي دا ډېر وخت دی څلور کال کې دنه د 10 بچهان رب العالمین مردار کړه څلور فاتح شو د عمر رضی الله تر وخت پورې د څلور بچهان چې عمر سے به پاریس فتح کی او د پاریسی بادشاہ چې کوم لور هغه حسین رضی الله عنه په نکاح ورکړه څومره خزاني وغیرہ چې د ټول راوخته مسلمانانو په خپل خلافت کې واچولې داغه په وخت پورې به د څلور بچهان و بحیره ساوا په نامه باندې دا او به دا پکې وچ شوی دا کار پکې وشو او بل لا چې کله دا مسله پکې وشوله او رب العالمین دا پیدا کړي عبد المطلب شه قربان نوم کې کو محمد صلی الله علیه وسلم یا خو به خوب کې ورته خبره ویل شوی و یا د دې په کتابونو کې لیکل شوی چې عبد المطلب بچي پیدا کیږي د عبد الله داغه بچي پیدا کیږي محمد هغه په مکه کې اوسېږي او بیا به د شکارونه کېږي د مدینه په طرف باندې برازي او بیرته بیا مکه راځي او دا دانوما په دې خوب کې ورته کې خودل شو او یا عبد المطلب شه قربان کې عبد المطلب شه چا پښتنه وکړه وې چې ستا په خاندان کې خود محمد نوم نشه داري ولې کې خود وکیدې چې اسماء دې بچي به خلک ډېر توصیف کوي یقیني محمد دا معنا توصیف کوي خلاصيږي نه دومره وشد انسان دی څوک د رسول الله 15 نمونه دي څوک یې سن نمونه دي څوک یې 200 نمونه دي څوک یې زر نمونه دي علم الله نه دی دا نمونه ده محمد صلی الله علیه وسلم دا نومه او داغه د نبوت د دعوه دا به د عربونو کوله نور داوی به کولی چې موږ شاعران یو مالداران یو دا کار او دا خدا الله ساتلی دا وجه دا وا چې دا که داخل ځم باندې کړي به د رسول الله د نبوت او داغه د نوم د شي به اهمیت غونډي شي مګر عربو کې ودري کسان و هغه د يهودو دیو بادشاہ په طرف باندې لاړ ورته وي د کم ځای تاسو را لوي د عربونه وېزمن مشران ویلي دي چې په عربو کې به یو الف پیدا کیږي محمد هغه د اخر زمانه نبی ایسو دی په خپل زمانو د نمونه کې خو سفیان ابن مجاشع یو سړی داو او حیحا ابن حلاج ابن حریش الجحمی یو کس داو د خپل خپل بچی باندې نوم کې خو محمد بل حمران ابن ربيعه او بل عبد المطلب سره لیکن زمونږ محمد صلی الله علیه وسلم راغی او هغه نور انبیا نشول بل ناشکر بګی دا وشو دا قابله فرمای وی شکل محمد رسول الله پیدا شو اعتمد علی یدیه و ایسه بدلا سونه باندې شډاډه ولګولا متشیدا سونه ته مات کړه ډډه ور باندې ولګولا سره دې شکل وړي کې ماشوم شغه بیچاره په ځمانه کویږي نه او زموږ محمد رسول الله په دې کیفیت باندې پیدا کړي څنګه پیدا شو بس الله شو ولګو دې کې اشاره ودیلا چې دا ډېر عقلمن انسان به زنه جوړیږي ورسره ان شاء الله دا شمائل شکل بیانې کې به رسول الله په عقل باندې خبره کوو چې محمد رسول الله کوم عقلمن انسان دی بل ناشکر پیدا شو دا وکله چې محمد صلی الله علیه وسلم وفات شو ورفع راسه الى السماء یو د اسمان په طرف باندې نظر د شور واچ شو اسمان له ور وکاته یا خو دی وجنه چې د الله توحید له کې اشاره ده او یاد دی وجنه چې رب العالمین د سره د محبت اشاره ده او یاد دی وجنه چې د محمد تعلق په ټول رب العالمین سره الله ورته وحی را لېږي درې اشکاله دوه میاشتې دوه شورز کې به دا وحی تکمیل شي دا به ناشنا کمالو بل کمال به دا شیخ الاسلام ابن قیم فرمای چې کله پیدا شو مسروح اندامه نومي تیار غوښ شوی و کله چې موږ شوه دا ماشومان پیدا کیږي
دا نمر پوری او کلمه ده هغه به دا زنانه ته کټکی او غټه وراشوي د دې په ذریعہ باندې د مور په رحم کې د ماشوم له غذا رب العالمین ور برابرې په دې خپل باندې نه په دې باندې ترڅو پر زمونږ د الله قدرتونه د مخلوق په ثابت چې د الله دومره لوی ذات دی لیکن محمد رسول الله شکر دنیا لراغه دا نه مینو وکانه مختونا او بل ناشنا صفت پکې داو سنت کړي شوی پیدا شوی سنت نو دا یعنی سنتو زموږ وسوسه ماشومان چې پیدا شي هغه سنت مګر ډېر کم انسانان چې هغه پیدا شي ماشومان هغه سنت کړي شوی شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله دا لیکلی دی او د ابراهيم عليه السلام تذکرې ذکر کړی د چې د 10 کلو په عمر باندې و چې هغه اول د اضافه کو خزانه لري کړه الله ورته امر وکي پته شبانه په عربو يهودو کې دا عادت ډېری پیدا بکېږي ان شاء الله ورسره دا بیان شي شیخ الاسلام ابن قیم رحمه الله مستقل دی باندې کتاب لیکلی دی شهوت کنټرولېږي وغیرہ وغیرہ وېدا سنت کړی شوی و البته شیخ الاسلام ابن قیم تحقیق لیکلی دی بعض انسانان چې سنت پیدا کړی شي دغه به چړول ضرورت نشي چړه ور باندې واله شي یا تیتوینه وستل شي بس دا اضافه کوه کټ کول پکار دی وخت یې کټ دا وېداو سو کوئی چې نه په اول ورځ باندې یا په اتمه یا پنځمه ورځ باندې عبدالمطلب شیخ دا سنت کې خدا خبره صحیح نه ده دا خو دې پیدا کړی شوی په دې کیفیت اما حقیقت یې کړی د په ومه ورځ حقیقت دې ویل شي چې د سړي بچي پیدا شي نر دوه غډه مته لالي او کشرته د دوه وسنی ابن قیم فرمایي یو غډم تی کافی کیږي او ادیر پر احمد ابن حنبل فرمایي قرض مراول الله دا قرض ما دا کوي او جلی چې پیدا شي یو حتی باج روایتو کې دا راغلي دي وې چې کوم انسان حقیقت بچیونه کې دا ور باندې ګراو دیم دشي ترمذی کې روایت راغلي اگر که امام الحديث الباني سے ور باندې کلام هم کړی دی وی حق بعد ما ابو عيسى رسول الله چې کرم ابو شه د خپل ځان حقیقت وکړه تقریبا د 40 کلونه ورسته و مورز باندې حقیقي مسله ده وی تر دې پر شدا پیدا شو نو عبدالمطلب صاحب له شازیر ورکه ورته ویل خبر نه وینا وین وسره پیدا شو ډیر انتیجات خوشاله شو وجداو چې د عبد الله بچو عبد الله یو خو د ډیر ګرام بچو کشر بچو بل وفات شوی زر خپل په کپڑا کې راتاو کې او کعبه لراو رب العالمین له په منځ باندې ودر ډیر شکر دې الله دا کړ چې الله مانه دې بچی راکې به بدی وخت نو سي د دین اورسنه نبی کریم علیه الصلاه والسلام به څلور زنانو په ور کړی دي یی خپل مور ده امینه بنت وهب دیمه زنانه چې ده سویبه چې دا د ابو لهب وینځوا او د رسول الله رضی الله عنه مسروحه هغه د خپل بچی په ور کول محمد رسول الله جړل دیم راواغسو دی غیګله ورواچ دریم په ور کړی دریم زنانه حلیمه سعدیه چې دغه د خاون نوم د حارثه یو بچی د خپل شوی او عبد الله په نامه باندې او دوه لوريانې شیما او انیسا چې د محمد رسول الله رضی الله خويند دي او دای ورور دي هغه ور کړی دي او بل زنانه وا چې حمزه رضی الله عنه په ور کول محمد رسول الله امر کړی دي څلور زنانه ابو سلمہ د رسول الله رضی الله ورور دي د سویبین هغه په خړلې وي حمزه شپ دي ټول ته خړلې وي تر دې پورې ام سلمہ د محمد رسول الله رضی الله ورندار وا چې کله خاوند په پاتونه به ډیرو مودورسه رسول الله د په نکاح باندې کړه او مقصد په کې دا چې شفقت ور باندې کوي ځکه هغه ډیره کمزوري زنانه وا بډای وا دا چې کله پیدا شو سویبه هغه زنانه وا وی چې کله رسول الله پیدا شو ابو لهب له چازیره ورکه ورته وی خبر نه وینا وی اوراره دي پیدا شو پزیره کې ایسه دا وینځه آزاد کړه دغه دلیل په دی باندې چې کله تعالی چا یو شی زیره درکې خامخا سبه کې ورکا کعب ابن مالک له چازیره ورکه چې ستا توبه الله قبول کړه هغه دوه جوړه درې جوړه جامې وي دغه په زیره کې ورکړي ابو لهب رسول الله ته پیدایش په وخت کې دا سویبه آزاد کړه خو د قبول لهب دی چې کله د توحید مسله محمد رسول الله سره سخت دښمنی به امداد سره وګرځیدو په نن کې دانو باندې الله مردار کې وړي دانی په ولګي دي سخت مخالفت وکړي په محمد رسول الله باندې گزارونه وکړه د کانو گزارونه په وکړه وی والو او مخالفت شروع کړي الله په مستقل صورت نازل کې سورې لهب ودا سویبه هغه وینځوا به بعض خلک دلته دا وایي یو ورځ وی بخاری کې د روایت د رسول الله خبرند لیکن دا اوروی ابن زبیره دا دغه قول دی وېچا دا ابو لهب په خوب کې ولید ورته ویل چې الله تاسو سره څه وکړه ویل دې سخت عذاب کې ما مگر د دوشنبه په ورځ باندې الله مالا د یو غتی په اندازه باندې اوبرا کوي ځکه دوشنبه په ورځ باندې رسول الله پیدا شو د وینځه آزاد کړي و لیکن دا مقصد بنی چې خلک دینه دا عادت جوړ کړي چې همدا قورز رسول الله د توصیف د فاره چې په دې ورځ باندې پیدا شوی دی او میلاد بکیږي او په بل وخت باندې کېږي دا به ناروا ده عائشہ به فرمایي چې په هر مجلس کې محمد رسول الله تذکرہ پکار ده د عمر شپ تذکرہ پکار ده
د نور صحابه تذکرہ پکار د معلوم وخت دا تعینول بدعت ته نه روا ده هر وخت کې به رسول الله تذکرہ وشي داغه توصیفه وی یو ورځ عباس رضی الله عنه رسول الله له ویلي چې د ابو طالب کو ستاره اکرام کړي دي ستاسو خیر ورسېدلې ده کنه به آو ابو طالب چې هغه د علي سے پلار دی وی هغه اعلان دي چې جهنم پر طبقه کې پروت لیکن زما د وجه الله رب عزت دې پورته سر لراځي کې سپلې د ور دي دماغ جوش وي چې په دې پوزه باندې د دماغ را روان دي د سپکا صاحب دي او دا هغه سړیو چې د محمد رسول الله ډېر اکرام کړي د عربو مشران بشراله ورته ویل دا ورانه دي منکا ورس ان شاء الله روان دي سیرت کې رسول الله خفشو د ورته ویل ورانه خفشو ویل آو وې د دې وجه چې مار دعوت نه منکړي د عربو د وجه به آو دلته وراشه چې شیرونه ورته ویلې والله لن يشروا اليك بجمعهم حتى اوصل في التراب دفينا فاصدع بامرك ما عليك غزازه وابشر بذاك وقر منك عيونا ودعوتني وزعمت انك ناصحي فلقد صدقت وكنت ثم امينا وعرست دينا لا محاله انه من خير اديان البريه دينا قسم بالله چې دا ټول عربان راځي چې کستا وختلم zarar درک سم دعوت کوا دشي اثر وکاو دشي بیان وکاله چې شي سره په بوکس باندې وای حق دین دی تر څو پر جزو ژوند دی تعالی څوک نشي ویل مگر چې کله مرشم به کار خپل دی هغه تر وای منه وې منه مې څه کنه چې سبب جنکې به پیغور راکې چې دا د جهنم د اور نه ویریدو رسول الله فرمایي وس په عذاب داري به عربو کې عادت درې شوی به کله ماشوم شنو اطراف له به لګو ولی لګو یو خود دی وجنه چې دا زنانه د خپل خاون خدمت لپاره غشي څو به دا بچي بدغه کې اړې راړي دیم د دې وجنه چې دی بچي د عربیت پوخ پاتې شي امام شافعي رحمت الله علیه عربي دی لیکن د عربیت د زده کړې لپاره تقریبا شپږ میاشتې ودا لاړو بار وګرځیدو اسماء دی یو لغت لپاره شپږ میاشتې بار وګرځیدو عمر رضی الله عنه ویل علیکم بدیوان العرب ای خلکو د عربو شیرونه یاد کړئ یو اثر کې راغلي دي یو روایت کې اگر کمزور هم دي وې کم سړی چې عربیه دی او دا په بل شی باندې خبره کوي وداره په ځمانه ویریږي چې بده کې منافقت دي او بل د دې وجنه چې په دې مدینه کې دا وباګانې وي قسم خلک مکه کې حج دراتل نو مرزونه ځان سره ورو د خپل بچي اطراف لګل او بل د دې وجنه چې د سړی دا بدن مضبوط شي کم سړی ماشوم چې په دې کار کې رالوي چې هغه سس پستی او کم ماشوم چې د غری هغه چې وګوري منډه را منډه والدي دا بدن ډېر مضبوط دی تر څو محمد رسول الله دا بدن مضبوط شي هغه خلکو به اول وړلو یا خو د پیسو لپاره یا د دې وجنه چې د رضاعت نسبت د خلکو سره شي پیسې دومره مقصد دی غوینه به سب د ماشومان وړل چې موږ د رضاعت ورکو به د مور پلار څخه اکرامیه غوینه ورکوله نو کله چې عبد المطلب شه ودا کعبه لراوړو د بني سعد نړۍ زنانه راغلي وی چا یو ماشوم ورو چابل حلیمه سعدیه فرمایي وی هیڅ پاتنه شو موږ چې ګورو محمد صلی الله علیه وسلم په یوځای کې وو پښتنه موږ دا څوک دی ودا محمد نبیږي پلار مړ دی که ژوند دی مړ دی مړ دا څه کوو قانون داري چې پلار د بچي هغه په خلکو باندې پامم کوي تر څو بر د بچي ښه تربیت وشي د خپل پلار نشته او دا نه کوي موږ له څنګه څوک شي راکی وېسما سره خاوند مې بیرته تشلاړو یو ځکه کینه سودواړه مشوره وکړه چې اسی تشبیر ته کول جوړه د یتیم ځان سره نه وړه محمد بوي شو کړه وېدام راواخص چې ارڅنګ وېدام را روان کی خو کله چې زه خپل کور نه راتلم په دې شو سوارلې خراب باندې سوارو ما چې هغه ډیره کمزوري و د نور زنانو بمدا ویل چې حلیمه راتیزه شو راتیزه شه او د شو که زمونږ و چې هغه بالکل پینه کوله وچکالي و خو چې کله محمد رسول الله ما ځان سره کینه ولو وې دا وکړه د اخرت ما دومره ټاپ او دومره تیز روانه شو چې د نور زنانو دا خبره کوله چې حلیمه لګ ودرېګا دا مکه حمار دا کنه بلدي واخصله ما دا مقره او زمون په دې وګي دومره پیدا شوې چې مانتي او خړې او د قشان زما د خوندم ته خړې بیلته اضافه پاتې شو زما په دې سینه کې ودا پیدا شو ال تلاړو زمون د عملونو باندې شاباد و عربو ودا ویل د خپلش پن کویلا وې د دې حلیمه سعدي او د دې حارث د سروي چې کوم ځای کې چریږي ال تخپل مال سره وای خو دا برکتونه خیرونه مونږ کاته چې د محمد رسول الله موږ رسیدل او ډیر ناشنا غټیدلو وې د شي غټیدو په هفته کې لکه میشو په میش کې لکه کالو زر زر غټیدل لکه د مریم علی السلام غوندي ډیر برکات الله سبحانه پر کور کې را پیدا کړ چې دوه کاله کله پوره شونه ما بیرته مکه لراوړو چې مکه لمه راوړو امینه بیبیلا وې ما ورته ویلې چې د وعده مطابق ستا خو لراله زکات وکړو د پاره ما وړو موده پوره شو قران کریم کې د عربو د عادت مطابق الله دا حکم را لګره دوه کاله موده د رضا خو به ته طلب وکړي چې دا ماشوم موږ لرا کوم ځان سره بوزو زکه دوی د خیرونو د پیدونه پویو چې محمد رسول الله کې څومره خیرونه دي ویغه ورته ویل چې دوه کاله پوره شوی تاسو څومره د محبت سره دي
هغه ورشي بس موږ لراکا او موږ به اکرام کو اگر کسا بچی او دا وی امینه بیبي ورته چې تاسو سره دومره مینه زیاته او محبت مو سره دی دا خو ما بچی چې دومره پام پې کوي تاسو لګران د خیر د ځان سره بوزي بیرته راوسو وی چې کلم راوسو د 2 کالو 3 کالو شوقه کې چو نو د خپل ورور عبد الله سره شیما او اونیسا سروي سره ول بار غړې بسي نو پدې کې دا واقعه رااله چې جبرئیل علیه السلام سره د ملګرو د سپینو جامو په شکل غره اغوست ویرال او محمد رسول الله د ملګرو نه راجدا کې ویني او سیملو چې کله سملو سینې ورته شری کړه او دا زړه خوا کې د شي اضافه غونه وکوي چې هغه د ابلیس برخې حسد او کینی پکې هغه تلری کړه زړه ورته ومنځره د محمد رسول الله د سینې 15 کرته اپریشن شوی دا اپریشن خلکو دي جن استنباط کړي دي او بیرته ورته سینې وګڼډله دا عبد الله په منډه منډه لاړو حارث را خبر کې خپلار او حلیمه سعدیه خبره کړې خبر نه وینا وسمنګه غرو خلکو وشلو قریشی ورو وی دواړه په منډو باندې رااله چې کله د محمد رسول الله خو الله نږدې شو وی دا غله ولاړو او دیرن کې تغییر د مور غي کې ورته بچي دا ولي وی دا دوه کسان رااله زی ونی ولا موثقه کې سمله ولا سماره غړي راوي سو شری کې او د شي شکار وکي وی بیرته ځان سره بوت مینه محبت سره وکي شپږ مېشتوري سي بیرته مکه لراو امینه لوي ویلي رضی الله تعالی عنها ودا بشری واخلا او د شه شکار وشو ګوره مونږ تعالی روح تسلیم کې نور کا ارڅ کار پکې دوه ویری چې لکه جنات دي یا سبله مسله ده عرب دې خبرونه ډېرې ریدل ګوره به مونږ سیموار نه یو امینه ورته ویل چې تر دین ورې دي چې دا به جنات یا به سبله مسله یا بلا وې دینه بالکل بیغمه اوسه خوب کې مال دا خودلې شوی و چې ته پناینه سپ هغه واحد ذات باندې ده لپاره من شر كل حاسد ده ار حسد ګرځه حسد نه هیڅ دل زره نشي ورکولې کوړي ځان سره بیرته وي خیر دی هغه د محبت کتو وی هم د خبره ده او محمد رسول الله بیرته روان کی چې کله روان کی نو تقریبا د 15 کلو یا د 10 کلو په عمر دی لیکن حلیمه سعدیه او حارث په دې رکه شو چې لکه د ماشوم سنور ضرور نه ونه رسیږي امینه بیبي بیرته روان کی تقریبا د 10 کلو په عمر باندې او یا د 15 کلو په عمر باندې ان شاء الله بری چرشنبه له بیا دا خبرې چې د 15 کلو یا 30 کلو په عمر باندې لري یا د 10 کلو دغه نو څه به د محمد رسول الله والده وفات کیږي به خبره پاغي ځای کو رب العالمین دې موږ تاسو د محمد رسول الله تابعداري را نصیب کړي